السلام علیکم ګران مینوالو، زه ستاسو ورور ستاسو ملګری ساده ګل واین والا یو پیره بیا د ساده ګل واین ایکسټرا د هغې نه مخامخ دا زما د چینل لومړی ویډیو ده او موږ د دې چینل آغاز کوو د خپل پی کې واین د هوټل په ابتدا کې. نو موږ وایو چې زموږ څومره مینوال هم دي زموږ د چینل به ضرور لایک کوئ، شیر کوئ به او سبسکرایب کوئ به. نو تاسو به زموږ پوره سپورټ کوئ څنګه چې تاسو زموږ په ساده ګل واینز کې کړی دی. نو جمال بھائی ما سره دی بېروزګار واینز والا، هغه ته چې زما د چینل باره کې زموږ مینوالو ته څه وایي؟ نو ډیره مننه رب نواز بھائی اور په ساده ګل خو ډیر زر د ځان خلاص ک. ګوره دا چینل چې سړی اوپن کوي او لومبي ویډیو پې ورکوي نو دا مټۍ راوړي که نه سره بن مې بن کټ کي دا خو به راوړي نو ته راغلي او دا نن په ابتدا کې چې کوم دی نو د چینل ابتدا کې یو کار دی دلته تیاره لوبه ده، مټیان دي، چای ده، هر قسم سامانونه دي. زموږ دونه وس چېرته کېدو؟ زه ټولو مینهوالو زموږ څونه ملګري یاران دوستان دي موږ یې سپورټ کړي نو ډېره مننه جي شکریه. او زه ورته دا وایم چې دا زما بېروزګار واینز ایکسټرا او ساده ګل واینز ایکسټرا دا زموږ کوم چینل چې دي نو په دې باندې به تاسو زموږ د بیهایند د سین ګورئ د خاکو ویلاګ د موږ چېرته وزټ لاړ شو هغه تاسو کتی شئ لکه موږ خو ګرځو که نه عام روټین کې څه موږ کم لایف دی هغه به پکې موږ تاسو سره شیر کوو، تاسو بیا کتی شئ. او نورې پکې داسې ویډیوز به موږ تاسو سره شاملوو لکه زموږ څونه یوټیوبرز ملګري دي هغوی به موږ ګیدرینګز وي نو هغه به موږ تاسو سره شیر کوو، هغه به تاسو ګورئ خوښوئ به. خو ټولو ته وایم چې دا چینل سبسکرایب کړئ، شیر یې کړئ او دا د ساده ګل خپل چینل دی. او په فیسبوک کې چې کوم دی نو ساده ګل آفیشل پیج دی، بالکل اوریجنل پیج دی. او زیات تر خلکو ورپسې یوټیوب کې چینلز هم جوړ کړي دي، پیجونه هم د ده په نوم ډېر زیات جوړ شوي دي نو هغه فیک دي. که زمونږ ویډیو څوک هغه ورکړي په فیسبوک یا زمونږ لایف څوک ورکړي نو هغه زمونږ نه دي، زمونږ صرف ساده ګل واینز آفیشل دی. آفیشل پسې هم خلکو ډېر زیاتې فیک جوړ کړي دي پیجونه. خو په کم کې چې د ساده ګل خپل نمبر پروت دی، زمونږ د ساده ګل واینز لینک پکې پروت دی د یوټیوب نو دا زمونږ اوریجنل پیج دی د ساده ګل واینز او زما بېروزګار واینز دا زمونږ اوریجنل پیجز دي. نو امید لرم چې ستاسو به دا ویلاګ ضرور خوښیږي. هوټل خو تاسو که ته ضرور راشئ نن به نه دا روټۍ مو خورئ او ملاقات به مو ورسره کوئ او یو سیلفي ته مو بازېغه. والسلام. دا وخت موږ سره زموږ یو بل د پی کې ټي وي دغه یو ښایسته اداکار کامران بھائی چې کوم دی موږ سره ولاړ دی او موږ د چینل ابتدا ستاسو په دې هوټل کې د دې ابتدا سره یو ځای کړله ساده ګل واین ایکسټرا. ته واورېده د هغې باره کې څه وایې تاسو؟ نو بس ساده ګل بای زه خو هېڅ هم نه یم ځکه چې ټوله دنیا دې پېژني، زموږ نه د ډېر ښه پېژني ماشاءالله. ښکلی ایکټینګ کوي، ښه زبردست ایکټینګ کوي او د نن سبا د مشکلاتو دور کې چې کوم هر چا په خوله باندې خندا راوستل دا ګران کار دی. نو الله د زم وس درکړي چې دغسې ورسره څلور پنځه نور چینل هم کولاو کړي نور هم د خلکو په مخونو باندې خندا راولي او ډېره مبارکباد درته یم چا چې جي ساده ګل واینز ایکسټرا چینل نه وي سبسکرایب کړی ما دې خدای وي په 60 والا صابون هم د منډې د مخې دا زر سبسکرایب کړي. ډېره مننه د چا د قصد ډېره مننه ډېره مننه. ښه د ماشوم سره پنځه واجره قاري صاحب څنګه حال دي؟ ښې زموږ نور مخکې ملګري چې کوم دي واینزونو والا او ګپ شپ به ورسره کوو تاسو په هغې کې موږ سره ملګرتیا کوئ راځئ موږ سره. ما اسحاق بھائی جی داسې کار دی که نه چې ساده ګل هم راورسېده نو ده ته به ته څه وایې؟ ساده ګل ته به زه دا وایم چې باچا دا د راتلو ټیم دی پهله خو دا لاټین بند کا لاټین مړ کا ټیک شوه او ګل دی ماشاءالله ګوره ډېر فنټاسټک ګل دی را پیدا کړی دی. د چا د قصده؟ دا دی لاسه وایي را پنځه شه منم دي دا ستا د راتلو ټیم دی. نه ما سره اصل کې ټیم نشته تا سره بیخي ټیم نشته. د دې وجې نه چې زه به موټرسایکل راتلم او ټیر یې پنچر و د جمعې ورځ به پنچر یې نه و ځکه چې ما سره ټیم نشته. دا دی لاسه وایي نو څه وکړم؟ زه درته وایم چې په وخت راځه د خدای ظالمه دا ټول خلک راغلي تا خو زه په شرمونو وشرموم. خیر دی ځه هلکه معافي غواړم که لیټ راغلی یم او چاته زما د وجې څوک ایسار شوي د هغوی نه معافي غواړم. بلکل سړي معافي وغوښتله. د هوټل ته دې خیر دی؟ هوټل خو ګره ډېر فنټاسټک جوړ شوی مننه وایي عدنان ډېر غټ هوټل یې اچولی دی چا د قصده خو پرده کې به ور راځو پرده کې. زه درته یو خبره کوم ستا د قسم وایي چې کله هم راځي که نه ساده ګله او دلته کې د ډوډۍ ونه خوړله نو ګوره بخلی مې نه ما زه پکې ډوډۍ نه خورم ما ته چا ویل دلته دوی په چیلي کې نرۍ وریجې پخوي. چیلي به تې وباسو چیلي به تې وباسو
هغه خاص خلکو لې کنه پیسې ډیری بل به مال ساده پروګرام وکي د ګډ لم شو د ګډ غوخه شو نری غوخه چيري د غشان ته کنه میان شو شیرمای جو ته وایي نور چرګان پولاو کابلی پولاو ساده خوراک خدای ځکه چې ساده خوراک سره چې کوم ډیره پایدي نو زه ساده ګول مې مکان نو ساده خوراک او ساده ګول د ساده ګول د خلی وینا چې بای صاحب یو ساده غونډه کې شاندکار وکي د ګډ لمو د چيلي چې کوم د پختۍ کابلی پولاو دا زمانم سیوا د چکمان کې به ما ساده غونډه کې پروګرام وکړ دا اسحاق بھائی تاسو مپی وړم دا زموږ چینل دی ساده ګل ایکسترا زیاده نوم پوره نشم غوښتي او ما چې تاسو دی والي سره سوای مینوال مینوالو ته به زه دا وایم چې ساده ګل ایکسترا یوټیوب کې د دوی چینل دی دا سره سبسکرایب کړئ لایک کړئ شیرینګ وکړئ چې مزید دوی چې کوم دغه کې ستاسو لپاره کوم ویډیوګانې جوړوي دوی ته چې څومره ډېره مینه میلاویږي هغه نه به دوی ډېر محنت کوي تاسو له به ښه ټاپکونه راوړي نو ساده ګل صاحب یو خبره ورته دا کوم زه ورته رب نواز وایم ټیک شوه د ده رب نواز نوم دی زه ورته رب نواز وایم ساده ګل ورته خلک وي رب نواز صاحب موږ لا ټول له کوشش دا پکار دي چې معاشرې له پلس پوینټ ورکو کم چې پازیټیو پوینټ دی چې هغه راولو د معاشرې ښه عکاسي وکړو د معاشرې دپاره څه وکړو مونږ چې کوم یو لکه زه به وایم چې نن سبا هغه سیسټم ټول مونږ ته پاتې شوی که مونږ یو ښه پوینټ راچوت کو هغه د کتونکو ته وښایو پوه شولې نو خلک به ترې څه زده کړي څه زده کړه به وکړي ډېره مننه عدنان بھائی زه راته د خپل سیډ او د خپلو ملګرو د سیډه هوټل مبارکي وایم ډېره زیاته مننه شکریه خیر الله دې پکې نصیب پیدا کا او الله دې د هوټل وچرو زموږ نور کوم وینځونو والا چې د هغوی ته څه پیغام ورکړي ټولو وینز والا دي څومره سوشل میډیا ورکرز دي څومره چې په شیشه باندې کار کوي د هغوی ته یو میسیج و چې بزنس لاین اختیار کړي د سوشل میډیا په ژوند باندې چې کوم دی دومره اعتماد او دغه باروسه نه ساتو ځکه دغه وختن څیز دی او بزنس دا پرمننت څیز دی نو زه یم چېرې یو سړی بزنس لاین ته راشي دا ډېره بهتر خبره ده ډېره مننه عدنان بھائی یو دغه ته بل کوم زموږ چینل چې کوم دی د ساده ګل ایکسترا ساده ګل نو هغې دوی لپاره څه وایي ساده ګل ساده ګل واینز ایکسترا چې دی په هغې باندې دوی لاګز راځي بهایند د سینز راځي څومره اکټیویټیز راځي د غټ مین ویډیو نه علاوه هغه به تاسو ته په ساده ګل ایکسترا واینز باندې ملاویږي څومره د پی کې ټي وي سبسکرایبر دي څومره فالوور دي څومره فینز دي څومره مینوال دي هغوی ته یو ریکویسټ دی یو هیله ده چې یاره تاسو ساده ګل واینز ایکسترا چې کوم دی هم سبسکرایب کړئ ساده ګل واینز او دا بېروزګار واینز والا ولاړ دي په روزګار کې خیر دی ډېره مننه شکریه ډېره مننه عدنان بھائی یو پیره ته وایم چې الله دې پکې نصیب پیدا کړو الله دې کامیاب کړو زموږ چې څومره مینوال دي د هغوی ټولو سایډه زه تا ته مبارکي وایم زما د ساده ګل واینز چې څومره مینوال دي د هغوی ټولو سایډه تا ته مبارکي وایم صحیح ده او بالکل زموږ چې څومره مینوال هم دي ګرانو مینوالو تاسو به ټول انشاءالله راځئ د جنډۍ او د تغبې ترمنځ سریبالول ورته وایي هلته به تاسو ته عدنان بھائی میلاویږي او د هغه هوټل به هم درته میلاویږي او د هغه په هوټل کې چې څومره کانه ده هغه هم درته میلاویږي نو زموږ دا پروګرام چې څوک هم ګوري څومره مینوال دي زموږ د ساده ګل واینز یا ساده ګل ویلاګ یا ساده ګل ایکسترا زه نه یو تپوس کوم ما نه راکړه تا خو روټۍ وخوړه هوټل کې که نه څنګه وه پیمانې وه ډېره زبردسته روټۍ ته مینوالو ته څه وایې نو زه یم چې زموږ څومره مینوال هم دي هغوی ټولو ته زموږ د سایډه دعوت دی چې راشي دلته عدنان بھائی سم میلاویږي او خپل ځان به هم مړی هم د مینې نه هم د روټۍ نه ډېره مننه لوکیشن خو زمونږ جنډې نج بازار نه راښکته د مردان د سایډ نه چې راځي مرکز سره خواته دی د تغبې نه چې راځي سریبالول سره خواته دی ملاکن روډ باندې نږدې دی روډ د فاسه دی نو څه مسله نشته لوکیشن ډېر اسان دی او فوډ ډشز کانې د سره کمې کانې خو زمونږ شینواري خوراک دی پلاو دی پلیټري دی زمونږ سره هر قسمه شینواري خوراک ماشاءالله عدنان بھائی ډېر ښایسته سیټ اپ سټارټ کړو دلته په تغبې روډ باندې مردان او تغبې په منځ کې نو څونه ملګري چې هم دي د ساده ګل واینز دي د بېروزګار واینز دي او د پی کې ټي وي دي نو ټوله د دا خواست دی روه چې یو ځل ضرور راشئ یو ځل دې دا کانې وخورئ خو بل ورکړئ بالکل جی بالکل موږ کنګال شو نو ډېره مننه شکریه زموږ دعاګانې د سره زموږ سپورټ د سره دی او الله مخ پړوان دي نور هم بوزه ډېره مننه شکریه داسې کار کوو عدنان بھائی چې موږ د زموږ د اجازت راکړه او بیا چې کوم دی بیا به راځو که د کاریګر ضرورت ورته زه د تیکو کار کوم ټول مینهوالو ته پته راځي لیدلی یم نو زه به سره تیکې باربیکیو به سره
ډیره مننه الله دې نصیب پیدا کړی زمونږ پروګرام سر ته رسي ډیره مننه الله پامان